سلام ستړي مشئ د نن ورځې سپورتي خبرونو ته په خیر راغلی. د هند د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی عرفان پټان وایي افغان کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام تر ټولو اغیزناکه لوبډله ده او ډیره روښانه راتلونکې لري. پټان امریکا غږ سره مرکه کې ویلي افغان لوبغاړي مې نږدې ملګري دي. په وروستیو بریاوو یې د زړه له تله خوښ یم نو ځکه مې هر ځل د دوی په خوښۍ کې برخه واخیسته او نڅا مې وکړه. عرفان پټان د نړیوال جام سیالیو په لړ کې د افغان لوبډلې له هرې بریا وروسته ځانګړې نڅا وکړه چې له دې ډلې د پاکستان پر وړاندې د افغان لوبډلې له بریا وروسته راشد خان سره ګډه نڅا ډیره مشهوره وستایل شوه. نوموړي زیاته کړې د افغانستان لوبډله د ټولو خوښه او د پام وړ ده نو ځکه هر چیرته یې په تړاو خبرې اترې کیږي. هندیان د هند له لوبډلې وروسته افغان لوبډلې ته ډیره خوشحالي کوي. افغان کرکټ ملي لوبډله اوس مهال هند کې د نړیوال جام سیالیو کې بوخته ده چې د ټاکل شویو 9 لوبو له ډلې تر دې دمه 8 لوبې کړي، 4 یې ګټلي، 4 یې بایللي او 1 لوبه یې سویلي افریقا سره ترسره کیدونکې ده. د اولمپیک ملي کمیټې او سپورت عمومي ریاست هیئت په تهران کې د دې ادارې له نماینده او د فدراسیونونو له استازو سره ولیدل. د اولمپیک ملي کمیټې او سپورت عمومي ریاست 3 کسیز هیئت په ایران هیواد کې د افغان مهاجرو ورزشکارانو د ستونزو د اورېدو پر دوام نن ورځ د 2 جلا جلا غونډو پر مهال په تهران کې د یاد ادارې د نماینده موسی خدادادي د تیرو فعالیتونو د راپور د اورېدلو او کړنو د ارزولو ترڅنګ د 21 فدراسیونونو له استازو سره ولیدل. د اولمپیک ملي کمیټې او سپورت عمومي ریاست دغه 3 کسیز هیئت چې د یاد ادارې ورزشي سلاکار قاری حیات الله رحماني، د پلان او پالیسۍ رئیس محمد حنیف حنیفي او د اطلاعات او عوامه پوهاوي امیر محمد نعیم پرهیز پکې شامل دي. په ایران هیواد کې د افغانستان د ورزش ادارې د استازولۍ د تیرو فعالیتونو د راپور اوریدلو او ارزولو ترڅنګ یې د 21 فدراسیونونو د استازو ګڼ شمېر ورزشکارانو او روزونکو ستونزې او غوښتنې واورېدې. یاد دې وي د اولمپیک ملي کمیټې او سپورت عمومي ریاست یاد هیئت به د پنجشنبې په ورځ په ایران کې د ټولو فدراسیونونو له استازو او همدارنګه د بېلابېلو ورزشي رشتو له مډال ګټونکو ورزشکارانو او مربیانو سره هم وویني. او وروستی سپورتي خبر مو دا چې په پنجشیر کې د لاس چپه کولو دودیزې سیالۍ ترسره شوې. د پنجشیر ولایت د بدني روزنې او ورزش امریت له لوري د دې ولایت په مرکز کې د عنابې، رخې او بازارک ولسوالیو د 40 ورزشکارانو په ګډون د پنجشیر په بازارک ورزشي میدان کې د لاس چپه کولو سیالۍ ترسره شوې. په دې سیالیو کې ګډون کوونکو ورزشکارانو له داسې پروګرامونو دایرولو څخه خوښ دي او په دې ولایت کې د ملي، محلي او دودیزو ورزشونو د پراختیا غوښتنه وکړه. د یادولو ده چې په دې وروستیو کې د دې ولایت په مرکز، ولسوالیو او کلیو کې د ملي عنعنوي ورزشونو ټولو ورزشي استازولیو په بیرته فعالېدو کې ګټور ګامونه اخیستل شوي چې محلي او عنعنوي ورزشونه دود شي او د ټولو د منلو وړ وګرځي.